پنځه کسانو چې تاسو خوښ کړئ دې د کفن پیسې دغه کفن پیسې ولکه هېڅ ما ورکړي دي د پنځه کسان چې ختم شول شهیدان شول دغه یا والا چې ما سره یوه روپۍ مې نه ورکړي دا د کفن ولته دا د خلکو دغه څه راکړه خو چې دا غریب دی روپۍ ما ونه غواړي همدا جملې د بل چا راکړي دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې دې کور کې څو نفر شهیدان نه نفره شهیدان شوي دي نه نفره ډېر سخت حالات قیامت یو حق دی پاتې دی بس افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بې وسه افغانان بې له تای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید دا ستر ورور کورو دوه ورونه دي څو نفره شهیدان ورکړه نه نفره غمونو به مې غورځي په ودونو د یوه ورونو مکمل یک نفر نه دی یو نفر څه دی په دوبۍ کې دی بس د دې یو نفر په دوبۍ کې دی دوبۍ کې څه کار کوي ډریورتوب کوي نه نفر د کور ټول مړه شو ټول احمد په دوبۍ کې مزدوري کوي او کور یې ړنګ شو د کور یې 9 شهیدان قیامت دی قیامت پکتیکا ولایت آیات پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي دا واقع وای دا سخت څنګه تیره شو در باندې دا ډېره زیاته سخته دا تقریبا د شپې یوه نیمه یوه بجه ټیمه بس خو چې په چا ورته و اخکر د مانځه لوکېدو د یو ورور مې چې پته دی اپس چانه نه د پرغلی که پرغلی وای دغه مکمل خاتم په یوه ورور مې دا کټې دا مېر پلور مې ټول په دغه کې خاتم شو واندیار مې ورالین ورندار ویرونه ټول دا په دغه کې خاتم شو دغه چګه چانې و جاري و اپر دا کور په تا څنګه لګیږي اوس ډېر باد دا کور په تا بد لګي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیان وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیان د احمد کور بدرنګ شو کور کې چې څه خورګانې وي او میرمن و او پلارو د کور ټول فامیل لاړو هغه خپل بیچاره د مزدوري پسې ورکتې او کاکا بیچاره د احمد مور و پلار او میرمن یې خاورې لاندې شوله دا به ډېره سخته وي په دې کاکا باندې دا څنګه تېره شوه داسې په لسګونو په سلګونو کورنۍ داسې شوي دي د دې هرې کورنۍ له تاسو سره شریکوم دا غم نن چې د دوی په کور کې کم غم دی زموږ د ټولو افغانانو په کور کې دی جاړه ما څه چې د الله رضا ده او الله ته وایي زموږ قبوله ده منظوره ده دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت د سمسور دی دغه سوال نور اخلاص کړه د بد حال د سمسور دی دغه سوال نور اخلاص کړه د بد حال کوي ستا در کې ځان
درکې منات خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا پنځه کسان په دغه شهیدان شوي که نه د یو ډېر غریب مجبور کس دی دغه کس د 15 کسان شهیدان شوي و د خانه خرابه شوه د کور یې وګوره د غریبه ته وګوره دغه نشکه ته وګوره دا یې په خپله داسې دی شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم دا څنګه واقع وه والا چې شپې 12 بجې د افغانستان ټول او بیا چې نو بیبر پړک وشه چې پړک وشه زه راجګ شوله دم سره چې راجګ شوله بس دغه کټه نه راوتله هغه ما کټه وه دغه کټه نه چې راوتله د هغه تور مې په دزې ولګېده بس زه هغه کاټ ته په څټ وترېله چې کوټ ته یې وترېله دغه دوچته یې هغه وه ثبات وه دا اندر راغی ما په کټه بس یې سیزه یې دلې دفن کړله بس بچیانې مې سیرې کولې ښځینه سیرې کولې چې میش در خوست که ده وریښه اوازونه راتلل د یغه ریښه اوازونه راتلل بس زه خپل دځې پرې کوډوب وم شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خوشحالي او په غمونو به مې غورځي یو مې شهیده زینه وړوکی ورور یې وداسې وړوکی ورور د ورور بله ته مې ادکه وه مور یې وه مور مې وه سر یې مور یې وه او بله مې خور وه بله مې وندیار وه بله مې د دلته د خره ښځه وه دا د 15 نفره ما نه ختم شو دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته دغه میش دا درخواست دا غوښتنه مې نه لري دا یې تاسو یې وینئ په کمره یې ورکړه د کوټین عبدالله ته استاد یې هېڅ ځای نشته چې دومره زوی چې میش د سړي سر ته ولګېد و توره شپه ټوله بارانه ته تېره کړله بله شپه ټوله بارانه ته تېره کړله بله خو زلزله وه میش خیمې غوړي میش د پرتي سر د سر په نه کولو شا غوړي میش مرسته غوړي چې تر افغان مو دولت نه تاسو یې وینئ خوراکي موازات کې ختم دي روپۍ چې تېره دي ختم دي دا خو ما ته په کلونه یو کس زه دا زه په کلونه زه یې نه شم روښلی دا قرضداری دی خپل قرضداری دی اوس غوړه چې راوړي په قرضه یې راوړي هېڅ طریقه مې نشته هېڅ دی به چېرته وداني جوړه کړو د 15 کسانو چې تاسو خښ کړئ دې د کفن پیسې دغه کفن پیسې ولکه هېڅ ما ورکړي دي د 15 کسان چې ختم شول شهیدان شول دغه یا والا چې ما سره یوه روپۍ مې نه ورکړې دا د کفن ولته دا د خلکو دغه سره کړم پوه چې دا غریب دی روپۍ ما ونه غواړم دا جملې د بل چا راکړي دي دا خولۍ بل چا راکړي ځکه چې تاسو یې وینئ د دې ځای نه کوم ځای کې خولۍ پیدا کړه کوم ځای کې جمعې زه راکوږم او کوم ځای کې زه چیناره پیدا کړه زه نه هېڅ طریقه مې نشته دا زما او ستا مسلمان رور دی په دې دنیا ټول سره ورونه یو چې په دې باندې دا کم انقلاب راغی او دا کم آفت راغی دا د الله په تاسو نه راولي خو ده ته باید لاس ورکړو 15 کسانه د کور شهیدان شو وایي د کفن پیسې نه وي د خیرات په کفن باندې ښخ شول وایي دغه کالي بل چا خیراتي راکړه رښتیا وایي د دې خاورو لاندې د کالیګان شو او د دوی د کور سیاسرې ورونه وریرونه بچیان شولل سخت ژوند ډېره سخته صحنه وه یو والا چې هېڅ مو په سترګې کې د یشکې او دز غوټۍ وایي خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ستا د بندګان د بې وسه افغانان خدایا ستا د بندگان دا بے وسع افغانان بیلتائی بلسوک
څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید دا برداشت کولو نه دي دا د دوی کم درد دی دا له چا سره شریک کو دا چې نن پر موږ او تاسو افغانانو سخته راغلې ده او چې دې افغانانو ته لاس ورنه کوي ورځ د قیامت له تاسو نه به پوښتنه کېږي ورځ د محشر له تاسو نه به پوښتنه کېږي ژوند تېروو له ځان لپاره او نن چې داسې افغان رور باندې د مړو انبار راغلی په هر کور کې 15 او 9 د نورو کورونو به هم له تاسو سره شریکو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت هغه کور دی چې د یو سړي میرو ته شوه مکملې ختمیا وشوه د دې څو نفر شهیدان شوي څه لپاره شهیدان شوي ته شپږ مړه شپږ نفره شپږ نفره څوک وستا دا که مې یو بچای و او پنځمه د څلورم یو متره و څلورمه د تره زمان وي هغه میرو ته شوه خپل عرصه ختم شو والا کور ته مې زړه نه راځي چې کور ته مې زړه نه راځي چې زه کور ته رانم زه داسې چې بهار وای سعیدو کور ته ما ځه کله په یوه ځای کې نسو کله بل ځای کې نسو ځکه چې کور ته سړي ته چې برګرون شای بیا نه وي د نور بل تره مې و عرصه ختم شول هیڅ شای نه دي پته نه بچای پته دی نه بچای پته دی عرصه ختم شول دې کور دروازه باندې چې ته راننوتلې اول سترګې به یې په چا لګېدلې اول سترګې مو په دغه بچي مو تر بچیو مې اول سترګې مو په دغه بچي لګېدله ځکه زه په داړه نه ورنتلی دا مو ته مخکې تېر شو سخت درد دی ډېر سخت دی ډېر سخت الله دې هر مسلمان وساتي هر مسلمان د دغه مشکل تکلیف نه د هر مسلمان مسؤل الله مهربان باچا دی انشاءالله چې څه زما په وس کې وي دا فرق نشته چې زه د ننګرهار یم که د هر ځای موږ ټول یو افغانان یو او بل مسلمانان یو د انسانیت باډر نشته نشته د خلق ورته بابر بودای دله 300 زر مړه کلی کرینه دي هر کلي ته دا درد رسېدلی د هر کلي ته مدله ملګري مې دي ګاونډیون مې دي هغه مو ته دا پته نه لګي چې تو څه بچونې ختم دي څرګه واقعه جوړه ځکه چې خپل په کور کې شپږ ته ایشتي په خپل کور کې مې تر زمانه 15 ته ایشتي په خپل کې 3 ته ایشتي په خپل کې لاسر ته ایشتي متعیز دا معلومات پته نه لګي چې مو ملګری څه بچون ختم دي ځکه چې از جامه ته نه یې وریاله کور مې دار په دار غونډان خرڅ پردانی ایشتي الله یې تاته د زړه صبر درکړي دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې چې څه زموږ په وس کې مرسته به کوی شو خو ستا هغه بچیان او ستا د هغه فامیل هغه ژوندي کولی نه شو بس دا هر څه د الله په لوس کې وي بېشک دا د هر څه د الله ستا ایمان قوي دی ستا ته زموږ سلام دی الله یې تا ته زړه صبر درکړي څه چې زموږ په وس کې تا سره به مرسته کېږي انشاءالله انشاءالله کبھی ستا در کی زاری کبھی ستا در کی منات خدایا ته پرې مهربان شي دا کوڅه وګوره د باندې موټر تلل راتلل ګوره اوس ورباندې یو انسان نشي تللی ګوره دا حال دی دغه خواته د کورونو ته کوټو ته وراتلي دي واړه واړه ماشومان 3 ګنټې پکې ناست وو پراته وو خاورې په خوله کې ناست وو دوړېدلې دا زموږ حال دی ګوره دا د خلکو حال دی د غربت نه دومره ډک دي د غربت دوستو داسې لونې کړي دي چې بیخي بېچارهګان دي په دې نه مخکې د غربت نه لونې شوي وو شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید دا جنات وو دا جنات نه شی جوړ شوي دي دغه خو د بیخ راته دی دا خو بیخي شهید شوی دی دغه کوز رسېدلی دی هغه پټو ته رسېدلی دی تخت یې هلته دي اوس یې جوړ کړی و په 1000 روپۍ ورته اخیستي تاسو په الله تعالی یقین وکړئ د الله کور
چې خاورې ایرې شوی دی په ایمان باید وډار شو زمونږ او ستاسو په قرضای روپۍ اخیستې افغانان دغه مې سپردش په کور کې 3 کسان شهیدان شوي دي دې کوټه کې دغه کوټه دغه نورو کوټې دي السلام علیکم وعلیکم السلام پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې دا واقع څنګه وکاکا منک واقع خو داسې 2 بجې مکا کې راغله هېڅ پته چاته نه ولګېده مځکه وشوله ده کورونه وران شول قبیله یې ټوله لاندې کړله نو یوه مونجیار وه یوه مبرره وه یوه مبرري کې وه دا شهیدان شول ډېر زخمیان وو ټول الحمدلله 3 زخمیان وو 3 کسان پاته وو څو نفره شهیدان شو 3 نفره شهیدان دا 3 کسان شهیدان څوک څوک وو یوه مبرره وه یوه مونجیار وه یوه مبرري کې وه نو ټول کور وران دی چې څومره کور دی ټول وران چې کله په دې کور دروازه راننوتلې دا وراره دا وراندار تا کتله او دا او دا اوس ثانیه والله چې د پریشانۍ خبره وه خو الحمدلله د الله نه صبر ته ملاو شه بالکل ډېره دردناکه خبره وه د درد نه ډکه خبره وه بالکل ګزاره نه شوله بس ګزاره خدای پاک راکړه الله یې تاسو ته د زړه صبر درکړي په غم باندې دې غمګین یم الله مو باقي غمونه وساته الله یې تاسو ته د زړه صبر درکړي شهیدانو ته جنت فردوس ورکړي الله مو په کور کې خوشحالي نصیب کړي چې داسې خوشحالي وي چې دا غم هم بدل شي خو څه چې زموږ په وس کې وي تا سره به یې کوو سمندونه هر څه تر لاندې دي دی نه اوس سمندونه ټول اشکره چې څه زموږ په وس کې وي هغه به له تاسو سره کوو خو الله یې تاسو ته د زړه صبر درکړي دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي هغه کور دی کور یې پاتې دی سفر ته تللی مزدورۍ پسې 3 وروڼه شهیدان شوي دي بېچاره یو پاتې دی حضرت ولي ښځه وعلیکم السلام ورحمة الله دا کوټې دي زمونږ دا کوټې دي دا نه دا ړنګ شوي دي موږ پلار په مزیرۍ سې تللی زمونږ درې وروڼه یې په مناکامې هغه شهیدان شوي دي دا خو الله پاک امتنا دی میږ دا څرګه خوښه میږ واکه بلوي دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې اوسه شپه په یوه نیمه بجه زلزله وشوه که ما پلار خبر شي بس څه به وکړو درې وروڼه ستا پلار چیرې دی ما پلار دلته پورې تللی دی په ملکیتي اوزا تللی دی مزدورۍ ته غریبۍ ته دا را روپۍ ولږي چې دا دونه هغه دا رسیږي کي ستا پلار د دې نه خبر دی نه دی خبر چې خبر شي بس به څه به وشي ستا پلار څوک دي کې شهیدان شو مو 3 وروڼه شهیدان شو 3 زخمیان یو شلزالي و یو شرمان الله یو رحمت ولی دا 3 سره شهیدان شو دا 3 وړه شهیدان شو دا 3 زخمیان دي څوک دي زه یو میر وړي که ورر دی په منه یوای میر ورکی دو بس مور یې بس پکې پاتې نه دي خو دا 3 زخمیان در شوي پلار بیچاره په مزدورۍ وتلی په مزدورۍ وتلی او 3 بچیان شهیدان شو پلار یې واړه بچیان رالوی کی چې یو مړی نفقې مې خپل بچیانو ته پیدا کړم چې لاس مې چاته وګود نشي چې زما بچیان کورنۍ دپاره یو مړی نفقه راوړم پلار هغه بچیان د ختم شول چې ته پیسې ته یو شلزالي و یو رحمت علي و یو شرمان الله و نر څه کسي سفر ما که چې درمه واس کوي ته نرسي خوندینه نشته دا ماشوم بیچاره وایي پلاره راځه کور ته چې هغه بچیانو ته تا ګټه کوله هغه نن په دې دنیا نشته دا بیچاره ماشوم دی پلار خبر نه دی دی پلار ته یو میسج یو پښتنه یو پلار ته وایي راځه کور ته نن زما وروڼه نشته 3 زما کور کې غم دی راځه خپل کور ته راشه دا هم یو ځوان دی چې دی په کور کې څونه شهیدان ورکړي هر کور کې ګاونډیان ټول دغسې شوي دلته ودرېږه ولې کومه خبره چې تا دردی ما دا خبره دردوي چې موږ ټول کله 4 شهیدان د لاسه ورکړو موږ سره مرسته وکړو
میر ډېر خراب شوي میر ډېر څلوېښت شهیدون خپل بوکر کې ورکړي لاس خو 2 زخمیان ورکړي دي ټول غونډ 4 شهیدون دي هیڅ طریقه میر نه رانشته دا درې کسان که ته کیمې نږدې وه کیمې ډېر ګران وه فیلزلي وه زموږ خپل ترز یا دا مو ته ډېر ګران و دا مې تره زوی و دا مې ترز یا دا مې ډېر یاد ده زه یې پلار ته دا وصیت لرم چې خپل وطن ته روسه تا بچیان ختم د 2 روپۍ به ته ګټلې یا د تر لږلې حد خاط اوښکې دې پاکې کړه دا صرف دغه د الله کور دی مسجد دی دلته یې په قرضه باندې روپۍ راخیستې وې اوس یې تیار کړی و تاسو په الله تعالی یقین وکړئ مسلمانانو زما اختان د بدن زیګ زیګ شو چې د الله کور هم صرفه نشته د بندګانو کور خو لاړو د الله کور هم ړنګ شوی بندګان شهیدان شو دا به زموږ ستاسو عملونه و دا به زموږ ستاسو عقیدې وي په دې دنیا باندې موږ او تاسو د امتحان دپاره پیدا یو او د الله خواړه په ایره ایره وخورو نن چې په دې کلي او په دې ولایت کې کم درد راغلی او کم فریاد راغلی یو الله پوهېږي داسې په هر کور کې د جړاګانو اوازونه دي داسې هر کور نه د جړا چغې وځي داسې هر کور کې درد دی خو زه به د کوم کور درد تا سره شریک کړم نو انشاءالله چې څه زموږ په وس کې وي دی سره به یې کوم څرنګه چې د دې ورور سره ملګری شوی یم د هر کور باندې ما ګرځي او جاړي د هر کور داسې دی لکه خپل کور دلته ډېر ښایسته ژوند به د تېر کړی دا خپل ملګري دوستان خپل خپلوان ګوري اوس نشته ورسره د کور په زما یو ډېر ښایسته انډیوال و نشته دا قریه به باندې څنګه لګېږي وراشه نور کله به ووته دایم به مې ولیدو د زړه به مې داسې شل لکه یو ډېر څه چې در سره وي سهار ووته نه مې ولیدو خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت زما ډېر ښایسته یو ملګری ورور و خو چې نن مې دا کلی وکتو دا کلی را باندې بد ښکاري دا کلی را باندې بیخي بد لګېږي باندې کېږدي خو خاموش دلته 120 150 کورونه همدغسې ړنګېدلي دي 109 اتیا شهیدان رسېدلي خو څه وکړو راځئ مسلمانانو چې څه زما او ستا په وس کې وي له دوی نه نه سپمو او دوی سره به یې کوو پکتیکا ډېره لرې ولایت دی او بیا ډېر لرې ولسوالۍ ده د دې سره به مرسته او کومک کوو په آینده ویډیو کې دا وه د دوی کورنیو هغه فریاد او هغه درد له تاسو هم شریک و تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت د سمسور دی دغه سوال نور اخلاص کړه د بد حال د سمسور دی دغه سوال نور اخلاص کړه د بد حال کوي ستا در کې زارې کوي ستا در کې منت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان